السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 80 نور کسان وژلي دي. په 40 غنټو کې د 2000 نه زیات نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په پېښور کې کرونا وایرس یو بل ډاکټر وژلی دی. کله نه چې په البانیا کې دا خبره مشهوره شوې ده چې په کرونا وایرس کې د خرې پی ډېر زیات مؤثر دي، نو خلک د خرې په پی پسې لې پلې ګرځي. 2022 پورې په غریبو ملکونو کې د کرونا وایرس د ویکسینو ملاوېدل ممکن نه دي. په جنوبي افریقا او برطانیه کې د کرونا وایرس یو نوی قسم دریافت شوی دی کوم چې په ځوانانو کې زیات خورېږي. په اټلي کې د کرونا وایرس له کبله د نوي کال په اولنۍ شپه باندې د لاک ډاون لګولو فیصله شوې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې بھارت ته په غلط فهمۍ کې نه پریوځي، مونږه د خولې ماتونکي جواب ورکولو صلاحیت لرو. بل اړخ د بھارت ناظم الامور دفتر خارجه ته طلب کړی شو او دته د کنټرول لاین د خلاف ورزو په حواله باندې زبردست احتجاج وکړی شو. پاکستان د بھارت د طرف نه د کنټرول لاین د خلاف ورزو په سلسله کې د اقوام متحده سیکرټري جنرال او سلامتي کونسل ته خطونه لیکلي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پېښور ازارې موټروي په حواله د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي که څوک د لانګ مارچ شوق لري نو ضرور دی وکړي. د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار سیټ په یاد کې تعزیتي ریفرنس وشو. د اسلام آباد سی ډي اے د وزیر اعظم عمران خان د بنیګاله د کور د نقشې منظوري ورکړه. پنجاب د سرکاري سکولونو استادانو په بنیګاله کې خپله درنه ختمه کړه. جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق ویلي دي چې وفاق دې د صوبو سره مذاق بند کړي. پیپلز پارټۍ صوبایي سیکرټري اطلاع سینیټر روبینا خالد ویلي دي چې د پی ډي ایم احتجاجي تحریک له کبله حکومت د اعصابي دباو ښکار شوی دی. د پاکستان قومي کرکټ ټیم د نیوزیلینډ د قومي کرکټ ټیم خلاف د T20 سیریز دویم میچ هم بایللی دی. صوبه خیبر پښتونخوا کې له هغسې د یخنۍ زور مات شوی نه دی، په اسمان باندې خال خال وریځې خورې دي. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په 13 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د 2000 نه زیات نوي مریضان ریکارډ شوي دي.
دغه رنګې په ملک کې کرونا وایرس په تیرو 24 غنټو کې 80 نور کسان وژلي دي. په ملک کې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 3,40,204 ټیسټونه شوي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو ټیسټونو شمیره 63,1,341 ته رسیدلې ده. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 4,63,282 شوه. کرونا وایرس په پیښور کې یو بل ډاکټر محسن هم ووژلو. ډاکټر محسن د کرونا وایرس له مرض له کبله په KTH کې زیر علاج و. بل اړخ ته د یو اندازې مطابق د دې خبرې انکشاف شوی دی چې د 2020 پورې غریبانو ملکونو ته د کرونا وایرس د ویکسینو د رسیدو امکان نشته. د اطلاعاتو مطابق په جنوبي افریقا او برتانیه کې د کرونا وایرس یو داسې قسم دریافت شوی دی چې په ځوانانو کې ډېر په تیزۍ سره د خورېدو امکان لري. په البانیا کې چې کله دا خبره مشهوره شوه چې په کرونا وایرس کې د خرې پی ډېر مؤثر دي، نو خلک د هغې وخت نه د خرې په پیو پسې لی په لی ګرځي. په اټلي کې د کرونا وایرس له خورېدو د یرې د نوي کال په اولنۍ شپه باندې د لاک ډاون د لګولو فیصله شوې ده. په دې لړ کې تیاری شروع دي. وزیراعظم عمران خان ویلي دي چې مونږه پوره دنیا د دې خبرې نه خبرول غواړو چې بھارت یو پالس پلیګ اپریشن کول غواړي. خدا په سختو ټکو کې خبرداري ورکړه چې بھارت ته په غلط فهمۍ کې نه پریوځي. مونږه بھارت ته د خولې ماتونکي جواب ورکولو صلاحیتونه لرو. بل اړخ ته د بھارت ناظم الامور دفتر خارجه ته طلب کړی شو. د تر بھارت د طرف نه په ایلوسی باندې بار د خلاف ورزو خلاف احتجاج وشو. دته مخکې وویلی شو چې بھارت دې د ایلوسی بار د خلاف ورزو سلسله بند کړي او د اقوام متحده د پوځي مبصرینو میشن د خپل کار کولو ته پریږدي. پاکستان د بھارت د طرف نه د ایلوسی د بار خلاف ورزو خلاف اقوام متحده کې आवाज اوچت کړی دی. په دې لړ کې د اقوام متحده سیکرټري جنرال او سلامتي کونسل ته خطونه لیکلی شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښور ازارې موټروي په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. دا په دې موقع باندې وی چې د پیښور ډیرو موټروي د جنوبي اضلاعو د ترقۍ او د صوبې د معیشت د استحکام لپاره ناګزیر ده. پیښور ازارې موټروي به 360 کیلومتره اوږده او په 6 لاینونو باندې مشتمل وي. په دې موټروي کې 2 ټنلې او 19 انټرچینج شامل دي. په دې به 262 ارب روپۍ خرچه راځي او په 4 کال کې به مکمل کولی شي. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي که څوک د لانګ مارچ شوق لري نو بېشکه لانګ مارچ دی وکړي او راضي دي. مونږه په اسلام آباد کې د دې استقبال لپاره تیار یو. دا خبره په اسلام آباد کې یو تقریب ته د وینا په دوران کې کړې ده. د پیښور های کورټ د خدای بخلي چیف جسټس وقار احمد سیټ په یاد کې یو تعزیتي ریفرنس وشو. په دې تعزیتي ریفرنس کې ججانو او وکیلانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړ. په ریفرنس کې د خدای بخلي چیف جسټس وقار احمد سیټ د خدماتو ستاینه وشوه. د پنجاب د سرکاري سکولونو استادانو د مسلو د حل په یقین دهانۍ باندې په بنیګاله کې جاری خپل درنه ختمه کړې ده. په بنیګاله کې واقع د وزیر اعظم د کور د قانوني ګرځولو فیصله شوې ده. اسلام آباد CDA د وزیر اعظم د کور د نقشې منظوري ورکړې ده. CDA مطابق وزیر اعظم جرمانه داخل کړه. په دې وجه باندې د کور د نقشې منظوري ورکړې شوه. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سېنیټر سراج الحق په کراچۍ کې ویلي دي چې وفاق دې د صوبو سره ناروا سلوک بند کړي او د کراچۍ ښار مسلې دې په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي. د پیپلز پارټۍ صوبایي سیکرټریټ لارډ سېنیټر میډم روبینا خالد ویلي دي
چې حکومت د پی ډی ایم د احتجاجي تحریک نه په سخته ویره کې پریوتی دی. وزیر اعظم عمران خان د اعصابي دباو ښکار شوی دی. دې زیاته کړه چې پیپلز پارټي د پی ډی ایم سره تر دې حده مخلصه ده در کوم حده چې نور سیاسي جماعتونه څونه اخلاص لري. دې زیاته کړه چې اسلام آباد ته به لانګ مارچ کولی شي. استباګانې به د سیاسي جماعتونو مشران په مناسب وخت باندې د سپیکرانو سره جمع کوي. دې دا خبرې اترې افتتاحیانو په جیوړ کې د پیپلز پارټۍ د مقامي مشر نادر خان د پلار د فاتحې په موقع باندې د پښتو پوینټ ټي وي سره کړي دي. په افغانستان کې د پارلیمنت د رکن حاجي خان محمد په قافله باندې د بم حمله شوې ده، په کومه کې چې 9 کسان مړه او 10 نور جوبل شوي دي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم په نیوزیلند کې په کیوز باندې د T20 سیریز دویم میچ هم بایللی دی. دغه رنګې کیوز د نش په مقابله کې د 2 میچونو فیصله کن برتري حاصله کړې ده. پاکستانی کرکټ ټیم اول بیټینګ وکاو، په مقررو 20 اورونو کې 163 رنزونه جوړ کړه. پاکستانی بیټسمین محمد حفیظ بهترین انینز ولوباوه، خو ولې د 1 رنز په کمی باندې خپله سینچري مکمله نه کړې شوه. کیوز دغه هدف د 1 وکټ په نقصان باندې پوره کړ. دغه رنګې پاکستان ته د 9 وکټو په نقصان باندې ماتې ورکړه. او اوس ګورو د موسم حال. په خیبر پښتونخوا کې د یخنۍ په زور کې لا هیڅ کمی نه دی راغلی. په اسمان باندې نری نری وریځې خوري دي. یخې هواګانې چلیږي او د شپې زبردسته چنۍ پریوځي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.